د اعلی وزیر د مور پښتنو ته پیغام او دردونکې خبرې. نن درته د اعلی وزیر د مور تازه خبرې وړاندې کوو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ او د داسې جالبو معلوماتو لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. اعلی وزیر مور په یو مرکه کې وویل چې پښتانه د جرګو او مرکو خلک دي. اول زه د پښتنو په مشرانو غږ کوم چې دوی دې د پنجاب حکومت ته جرګه شي او خپل شرایط دې ورته وړاندې کړي. که بیا هم ونه شو نو 18 جنازې مې د خپل کوره وتلي دي. 18 که نور هم مړه شي نو بیا به هم د پښتنو د غږ ناره خاموشه نه کړو. او دا یې هم وویل چې که زموږ د کورنۍ نه یوه ماشومه جنۍ هم پاتې شي نو دا مبارزه به پر مخ وړي او پښتانه به د غلامۍ نه خلاصوي.